अस्सलामुअलैकुम څنګه चलेगा शुक्र अल्लाह खदी शुक्र ما پیژنې نه جی تیرا زه روز جمعه نه کمپلیکس هسپتال ته ورغلم چیک اپ لا نو او چلته نه څنګه وروتم کور نه رنګو ګیره ملمانه راغلي لک پیرا والا باجا په دکان د څنګه ولم بجیب ملا سو حال ترانه بټو چا والا د میرا د کاکا ته بو وایو کو سره کړ چې په پیوسو او قرض دا نه نه څه خبره ده بچ سوما راکړې وسو سوار انسان په خپل وس پړ دی کنه دی الله خیر دا دی او 50 روپے ما سره کړای نه پرې خوري سوري پرې خوري 50 ډیری نیر چوکا دا اډې پورې نور الله مالک دلته به کو باندې نور تاسو نه نو ولته چې نن روته تا نون کار نه شي وي جمعه ورځ د جمعې ورځ باندې خاطر جمعې پر ورځ باندې ولې ته جمعې پر باندې ولې روزي نو ګونور کله کار وشي وکړل نه یو ورځ وبکې ډوټي بکاری کنه اب تکي اصل کې بما باندې دا پیسې دي نو ما مخکې چرګانو کار کوم موټر سایکل ها بیا والے سے باندې ټي وي عمله څه پیسې دي را باندې چرګان مې هغه سره خرڅول باندې نو څومره قرض دی را باندې تقریبا 35000 سم دي خو الله به حق نه کی 35000 ها بیا موټر سایکل ما هر څه والے سے بیمار شي چمچي واغه مې هر څه کړه دا باندې بوج روسته دې څنګه جمعې پر ضروري نو سو کوجی امال د خدای ته بچی دي ها ماشاءالله یو کار وکړو دي دا کار چې الله پاک ختم کی بیا بسکه نو بس هغه مې ربانه بچي اختیار کی بیا څه کنه موږ د الله درود کړه پنځه دا ول ستا پنځه ډیر الله دې جګړه ډیر اوس او د دې خبره را دې شمال نن د سره الله جمعه جی د جمعې پر باندې چټي مو ان شاء الله تعالی اوس بچر ته کور ته ډایرک باندې ان شاء الله دا خو د کرس پیسې شوې ته چې دې کې روزي 100 روپیا راځي شکر دې کله 300 کله 500 کله 600 نه نن راز دې چې کم دې نو مزدوري 10 روپیا نن ستا مزدوري شو ډیر نن لاړ شه کور ته دا قرض دې ختم کا ان شاء الله آرام وکا سبا روزه سبا بیا الله شته ما ته اجازه ته السلام علیکم کاسنګ حالات خدي ټیک ټاک مو پیژنې سوګې ما امجد بھائی ته ما څنګه پیژنې مال یو ورځ پیر پیسې لګی راکړې څومره مې راکړې یو 100 روپیا راکړې ها ډېر زیات غریبي ما والا بچی مې دي تا اوس بیا سامان راغشته جی بس بچی مې شتنه پینځلونه مې دي او بس ګرځو کار مار کو خو بس ملاویږي نه په خدای مې قسم دې په ټول علاقو کې وګرځیدم چې ته په ټول علاقو کې وګرځېدې او کار ته ملو نشو ازل الله پاک مخې لاره او سب نه دې څه مطلب دی دا الله ورکول والده غلبي بادشاہ دی الله الله رحم دی څومره له درکه ما چې کور ته لاړ شي بس تاسو چې څومره خو خیر ده نو باندې یو 100 روپیا دکاندار دی هغه تان کړم کا دی راکنو څاو خوراک مراک سره به ګورو خو چې ما حمله شمه غوي پیسې راو دلته یې مونږ ګرځو پیسې نه نه دي چې د 100 روپیا زیاده له 10000 درکم نو بیا نو الله دې خوشاله کړه الله دې په عمر کې برکت واچوي الله دې ځواني نصیب کړه او الله دې په یو کروڑ باندې بدل کړي خدای پاک دې دا په دنیا او په آخرت په ګټه کې راولي اوس بس کې اوس په دې باندې دکاندار لام پیسې مې سي ورکو غنه پیسې سوک سودا مودا والی بچی مچی مې والا سولوريانې دي پنځلوريانې مې دي پنځلوريانې دي هغه پنځه وانه زمام خويندې دي کنه جی بالکل چې کله کور ته ورشي او ته به یو ورور د مخې لراغلو او دا 15000 روپیا راکړل چې دینه 10000 روپیا د ماغه خويندې لور کې الله دې خوشاله کړه الله دې مرته برکت واچوي ټیک شو الله دې خوشاله کړه اوس بلا سکاروږي اوس بلا سکاروږي هغه دا نن د لسنګ دا لچا درکړي لاره الله راکړي سبا نن چټیو کا سبا روز سبا بیا الله شته بالکل بشکه
اوس ماته اجازت دی الله مو کامیاب کا الله مو په دین او دنیا کامیاب کا الله مو خوشاله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن زبا موبایل لګیوم بيزومیر خپل نشه دیاړي مال موږ جوړې کار دی السلام علیکم څنګه دې موږ دیاړي خپل مرا مخ کې ها دا څنګه دې ها نه ورته زبا موبایل لګیوم ما یې څنګه چل مې چاره باندې شاپو ولا نه موږ دیاړي مال موږ خپل غرض کې موږ یې کار مارو کار مار در سره موږ د څلور کسانی نه نه تاسو دیاړي مار نه جمعې پر انداز دیاړي کې جمعې مجبوری ده کار نشته ولاړی دي دی قدوم را خوشاله دی قدوم را خان دي ته کار نشي دغه یو دوره دا مې کمزور ډیر وړه مړه وړي مړي پیالي دي کار ډیر خراب دی او دغه شي او کارونه بیخي خراب دي ډیر د مجبورای نه رو نو دا غونن د جمعې ورځ چې تاسو بیا داسې لاړ شئ تاسو لاړ شئ نو بیا بس چلی نو بس خپل کوشش کوو نور بس د الله کار خپل تکلم سارو موږ کړی خپل تکلم کړی الله به څه کار کولی شي هر کار کوي بس چې کم کار مخې لرادي کو کم راځي خخته یې ګټر یار یو او چې تاسو یو ورځ کار لاړ شئ 100 روپۍ له درکې یو ورځ 100 روپۍ ورکېږي 100 چې 100 روپۍ له درکم نو بیا بس کوي 100 روپۍ نو بس بیا به دو کوړه نو بس دغه بدل لغه والو چوټي بشي چې چینی به غوړي به پیوالو بس بس دا پکېږي او په غوړیو شو او په پیوشي بس دواګانی به او چې یو بل کارو سلور کسان یې سلور چې سلور کسانو لا د 100 خبره د کم اختیاري چې 15 درکم بس الله دې ډېر خوشاله